د اسلامي حزب سرچینې وایي حکمتیار له دوستم او محقق سره د انتخاباتي ټکټ پر سر موافقې ته رسېدلی. مخکې له دې چې نور معلومات درکړو، مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. ویل کېږي چې ګلبدین حکمتیار د ملي غورځنګ له مشر جنرال عبدالرشید دوستم او د وحدت ګوند له مشر محمد محقق سره د ګډ انتخاباتي ټکټ پر سر په خبرو کې موافقې ته نژدې شوي دي. د اسلامي حزب سرچینې وایي چې حکمتیار له جنرال دوستم سره د وړمې ورځې په خبرو کې په دې سلا شو چې دوستم د ولسمشر لومړی مرستیال او محمد محقق دوهم مرستیال وي. تر اوسه پورې اسلامي حزب، جنبش او وحدت ګوندونو په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې محمد محقق له محمد حنیف اتمر سره موافقې ته رسېدلی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوموړي د دوهم مرستیال کاندید شي. که څه هم د اسلامي حزب سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ادعا کوي چې محقق له حکمتیار سره موافقې ته رسېدلی، خو دې ته په پام کې چې محقق له ایران سره نږدې او تودې اړیکې لري او حکمتیار د ایران په باور سعودي پلوی دی، د دواړو خواوو د جوړجاړۍ احتمال لږ ښکاري. خو د افغان سیاستوالو په اړه دا خبره مشهوره ده چې ائتلافونه او مخالفتونه یې نه اټکل کیدونکي دي. پخوا حکمتیار ویلي وو چې ځان ولسمشرۍ ته نه کاندیدوي، خو د بل کاندید ملاتړ به وکړي. مګر اوس داسې ښکاري چې حکمتیار په خپله لیواله شوی چې ځان کاندید کړي. مننه چې د ویډیو تر پایه موږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس یوټیوب چینل سره یو ځای شئ او د ورځنیو مهمو خبري پیښو ترڅنګ په لسګونه نورې په زړه پورې او د نندارې وړ کلتوري او ورزشي ویډیوګانې وګورئ.